یو ځله د یو هندو او د یو مسلمان په ځمکه جګړه شوه. هندو وی دا ځمکه زما ده او مسلمان وی زما ده. هلته خو هندوان او مسلمانان شریک یو بل سره اوسېږي. اوس د هندو دا چل وکړه، د مسلمان دا چل وکړه چې راشه زه خو یوازې ځان له ملګري پیدا کوم. نو مسلمان په جومات کې اعلان وکړ دا ځمکه زما ده او د هندو سره مې جګړه ده، خو که دا تې ما وګټله نو زه په جومات جوړوم. دې کې دا مقصد و چې ځان سره نور مسلمانان ملګري کړل. خبره د جومات شو، ټول مسلمانان وي بالکل جومات جوړی موږ دې ملګري وو. هندو چې پوه شو هغه خپل مندر کې اعلان وکړ وی دا ځمکه که ما د مسلمان نه وګټله زه به پې مندر جوړوم. هندوانو وی به ټیک ده چې مندر جوړی موږ دې ملګري وو. دواړو یو بل سره چل کو، یو طرف ته مسلمان سره د دنیا مسلمانان ودرېدل، بل خو هندو سره د دنیا هندوان ودرېدل. جج له فیصله لړه جج هندو چې هغه له لاړه د عدالت کټېره د مسلمانانو نه هم ډکه ده او د هندوانو نه هم ډکه ده. مسلمان او هندو دواړه ولاړ دي. جج ته تپوس وکړه ځمکه ستا ده؟ هغه وی زما ده صاحب، خو زه پې جومات جوړوم. هندو وی دا زما ده او زه پې مندر جوړوم. قریبه وه چې د هندوانو او د مسلمانانو تصادم او جګړه شوې وه. جج وی یاره داسې کوو چې ته په چا فیصله کوو چې د یو مشر سپینګیرې سړی وي او هغه ته دا معامله معلوم وي په هغې فیصله کوو. تاسو راته ووایئ په چا فیصله خوښه ده؟ هغه هندو به په جذباتو کې وایي وی صاحب د دې مسلمانانو یو مشر دی مفتی الهي بخش، که د ده خوښې هم په هغه کوو. هندو وی هم په هغه کوو. مسلمان چې د مفتی صاحب نوم واورېده بس هغه خو فورا سینه وی بس صحیح ده ټیک ده. د هغه مطلب خو دا و چې دا خو زه به خامخا اوس ګټم ځکه مفتی صاحب به یې دله سینګ ورکړي، که دله یې ورکړي خو دې پې مندر جوړوي، ما له به اوس خامخا راکړي زه به پې جومات جوړوم. او د هندو د خولې نه ووتله چې په دغه مسلمان باندې مفتی الهي بخش باندې فیصله کوو. به جج ولیکل چې پلانکې ورځ باندې مې تاریخ درکړه او هغې تاریخ له پولیس ته وي مفتي صاحب راوړی چې هغه به دواړه ولیکل چې مفتي صاحب څه فیصله وکړه موږ ته منظور ده. مسلمان چې بار ووت مسلمانان وتې، هندو چې بار ووت هندوان وتې څه چل دی وکړه؟ وی هغه مولیانو کې هغه سپینګیري مولا مفتي الهي بخش نه دی، ډېر نیک سړی دی او رښتونی سړی دی او ما خو په هغه باندې هغه ته فیصله وسپارل. هندوانو وی تا خدای بې خباسه دا دې څه وکړل؟ هغه به څه وایي چې دا د هندو ده که ستا ویندلی نه در کوي. ولې که تا لی در کړي خو ته پې مندر جوړی، بوتان پکې ودرې او خپل عبادت پکې کې. زه تباه شي مونږ د ځان سره ودرولو، چغې م دله ووالې، زندهباد او مردباد م دله ووال، وکیلان هم درته ونیول او کار دی د خپله لاسه غرق کړ. ته مسلمان له فیصله ورکې نو مسلمان به ده ووایي چې دا د دې هندو د مندر پې جوړ کړې. دا دې څه وکړه؟ بس هندو وی وخه یاره ما ته خو سړی رښتونی ښکارېده نو اوس خو مې خولې نه خبره ته ودرېد دستخط مې کړې. هلته مسلمانان لاسونه ټکوي چې شکر دې کار وشو، مسله حل شوه. ځکه چې مفتي صاحب خدا فیصله نشي کولی چې د هندو شوه، که د هندو ویم نه شي ورکولی. ولې ځکه هندوان پې خپله عبادت خانه جوړوي، د بوتانو عبادت خانه پې جوړوي. صاحبه چې کله بل تاریخ شو بیا هندوان رالل، عدالت د هندوانو نه ډک دی، دې خوا مسلمانانو نه عدالت ډک دی. دا هندو مسلمان دننه شو جج ته او دا مفتي صاحب سپینګیرې ور دننه کړ. جج دواړو ته وی چې مفتي صاحب دوی پتا فیصله کړې ده، رښتیا ووایه دا ځمکه د چا ده؟ مفتي صاحب وی رښتیا ووایه او وی دا د دې هندو ده، ما ته پته ده د هندو ده، دا زموږ د مسلمان ګپ لګوي، دا د ده ده. وی مفتي صاحب که دلی ورکې خو دې پې مندر جوړی، بتخانه پې جوړی، وی د ده ځمکه ده، د ده خوښه ده چې پېسه جوړی به دا چا ځمکه ده نو چې څوک پېسه جوړی به نو د ده خو دروغ نه ویم رښتیا ویم. د ده ځمکه ده چې دې پې مندر جوړوي نو ده خوښه ده، زه خو پې نه جوړوم، زه خو وله خپله ځمکه نه ورکوم چې مندر پې جوړ کړه، زه خو وله د دې مسلمان ځمکه نه ورکوم چې مندر پې جوړ کړه. دا خو د خپله ځمکه او تا وي رښتیا ووایه ما رښتیا ووایې مندر پې جوړوي د ده ځمکه نه جوړ دی کې پې. صاحبه څه چلو شو؟ اوهو جج فیصله ولیکله د هندوستان په تعزیرات هند کې اوس هم دا فیصله موجوده پرته ده. هغه داسې تعزیرات نه دي لکه زموږ د دې په شان دی، زموږ د خسار یو قانون او مازدیګر بل قانون. هغې کې اوس هم دا فیصله لیکلې د جج ولیکل وی مسلمان هار گیا لیکن اسلام جیت گیا. مسلمان خو بیله خو اسلام وګټله، مسلمان بیله ځمکه هندو له لاړه خو اسلام وګټله. اسلام دروغ ونه وی، اسلام دوکه ونه کړه، اسلام د خپل پاره ونه کړله. هندو چې دا خبره واورېده نو هغه فورا جج ته وی جج صاحب دا ځمکه وزمه. مفتي صاحب سمه فیصله وکړه، دې ته اسلام وی، دې ته اسلام وی، مسلمانی دا ده. لہذا جج صاحب زه د نن نه پس اسلام قبلم زه مسلمانېږم او دا ځمکه زما ده، دا ما جومات ته وقف له په دې جومات جوړ شي
او د عدالت په ټکټهره کې چې څومره هندوان ولاړو ټول هندوان په یو ژبه خدای پاک مسلمانان کړل د دې ژبې د لاسه. دغه مفتی الهي بخش په دې ژبه فیصله وکړه، صحیح او حق یې پرې وویل نو څونه فایده حاصله شوه. او که ده په دې ژبه دروغ ویلو چې دا د دې مسلمان ده نو بېشکه ځمکه خو به مسلمان له راغلې وه، جومات به پرې جوړو خو هندوان به مسلمانان شوي نو هغه کافر پاتې وو. خو چې په ژبه حق خبره ادا شوه نو ټول هندوان خدای پاک مسلمانان کړل.